له جنسي اړیکو نیولو وړاندې دا خواړه هېڅکله مه خورئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. ځینې خواړه داسې وي چې میرمن او میړه ترمنځ د کوروالي د خرابېدو لامل ګرځي. دا خواړه په لاندې توګه یې له کوروالي وړاندې مه خورئ. لوبیا. له کوروالي وړاندې د لوبیا خوړل د کولمو د پړسوب لامل ګرځي. داسې احساس کوئ چې خېټه مو پړسېدلې ده او د کوروالي پر مهال د نارامۍ احساس کوئ. محلي خواړه. ځینې دا ډول خواړه په ډېر خواږه نه وي خو هضمول یې سخت وي. نه که غواړئ چې د کوروالي پر مهال آرام وئ، له خوږو او محلي خوړو څخه ډډه وکړئ. سره غوښه. سره غوښه ډېر غوړ لري، هضمول یې سخت وي. له خوړو وروسته داسې احساس کوئ چې خوب درځي. پنیر. هر څه چې له شیدو جوړیږي پر معده فشار راوړي، هضمول یې سخت وي او د کوروالي پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږئ. الکول. د الکولو کارونه مو سستوي، خوب ته مو اړتیا ډېروي، پر دې سربیره مزاج مو در خرابوي، ان چې داسې انګیروئ چې هسې خفه یاست. ژاولې. کله میړه یا میرمن له کوروالي وړاندې د خولې د خوند په موخه ژاولې ژوي، خو دا کار د دې لامل کیږي چې له اندازې ډیره د هوا تیره کړئ چې وروسته بیا پر زیانمن ګاز بدلیږي. ځکه خو اړینه ده چې له کوروالي وړاندې ژاولې ونه ژوئ.